السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تاسو سره ما وعده کړې وه د ایمان ارکان به ذکر کوو. نن چې دی اولنی رکن ذکر کوو د ایمان د ارکانو نه. دا ویډیو ډېره زیاته مهمه ده، د ټولو وروڼو دپاره باید چې ټول یې واورئ او ملګرو سره یې چې دی شریکه کړي. اولنی رکن د ایمان د ارکانو نه هغه دی په الله سبحانه وتعالی باندې ایمان لرل، الایمان بالله. د دې معنا دا ده چې کلک یقین او عقیده ساتل د الله سبحانه وتعالی په وجود او په ربوبیت، الوهیت او اسماء او صفاتو باندې. د دې به لږ وضاحت وکړو چې ملګري په دې باندې پوه شي. ایمان بالله، په الله باندې ایمان لرل دا شاملیږي څلورو خبرو ته. چا چې په دې څلورو خبرو باندې ایمان راوړه نو دا انسان چې دی په حق سره مؤمن او کامل مؤمن شي. اول د دینه د الله سبحانه وتعالی په وجود باندې ایمان لرل، چې الله سبحانه وتعالی موجود دی. په دې باندې ډېر زیات دلایل دي، عقلي، فطري او شرعي خو ډېر زیات دي. هر فطرت چې دی سالم فطرت هغه د مني هغه به دی قائل دی چې الله سبحانه وتعالی موجود دی، د دې کائنات لپاره خالق شته دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ما من مولود الا يولد على الفطره. بل حدیث کې راځي كل مولود يولد على الفطره. هر مولود چې انسان چې پیدا کیږي هغه په چی باندې پیدا کیږي؟ په فطرت باندې پیدا کیږي. فطرت چې اسلام، په اسلام دین باندې پیدا کیږي، د الله سبحانه وتعالی په وحدانیت باندې او د هغې په وجود باندې چې دی هغه یقین لري. بیا وروسته که پلار یهودي نو هغه یهودي شي، یا پلار نصراني شي، د هغې خوا او شا ماحول هغې باندې وروسته اثر کوي. دې وجه نه د جمهور علماو دا مذهب دی چې هر ماشوم هغه د بلوغ نه مخکې وفات شي نو هغه به جنت ته ځي، که هغه د یهودي بچی، که د نصراني بچی او که د مشرک بچی. وجه دا ده چې دا په اسلام باندې پیدا شوی دی، ځکه هر یو انسان چې پیدا کیږي هغه په اسلام او فطرت باندې پیدا کیږي. عقلي دلایل خو ډېر زیات دي د الله سبحانه وتعالی په وجود باندې. ځکه که موږ وګورو د کائناتو ته، د اسمانونو، د ځمکو ته، نو دا دلالت کوي په دې باندې چې دې لپاره یو خالق شته دی او دا یو چا پیدا کړي، دا دنیا، دا نظام چې دی. دې خبرې د الله سبحانه وتعالی په سورة طور کې اشاره کړې ده. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا دیو پیدا کړی شوي دي بغیر د څه فایدې نه، او یا دیو پیدا کوونکي د خپلو ځانونو په خپله باندې دیو ځانونه پیدا کړي؟ دا خو ممکن نه ده چې یو انسان دی راولګي او هغه دې په خپل ځان پیدا کړي، یا یو بل مخلوق دی راولګي او هغه دې په خپله باندې ځان ایجاد کړي، په خپل ځان پیدا کړي. او نه د حادثاتي طور چې دی دا شیونه پیدا شوي دي. نو پته ولګېدله چې دې دپاره یو خالق دی، او خالق څوک دی؟ هغه الله دی. هغه خالق دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي دي. زه به تاسو ته یو مثال درکم. که یو انسان راولګي او هغه تاته دا ووایي چې یو بنګله ده او په هغې کې چې دی ښایسته بنګله ده او باغونه دي او هغې کې فرشونه دي او هر قسم نعمتونه دي، او تاته څوک ووایي چې دا په خپله باندې پیدا شوې ده، ته مني؟ نه. یا ته ویم چې دا د حادثې په ضمن کې دا راغلی، یو حادثه وشوه دا بنګله جوړه شوه، ته مني؟ نه. نو چې څنګه ته یو بنګله نه منې، ستا ذهن دا نه مني چې یو بنګله دې په خپله جوړه شي، نو دا دومره غټ کائنات چې جوړ شوي دي، دا ځمکې، اسمانونه، دا نظام چې چلیږي، دا ورځ شپه، نور سر راخیږي، ماښام ډوبېږي، بغیر د پیدا کوونکي، دا خو سالم عقل چې دی دا نه مني. دویم چې دی محترمو، هغه ایمان لرل الله سبحانه وتعالی په ربوبیت باندې، چې هغه وحده لا شریک ذات دی او د هغې لپاره کوم مددګار نشته دی. الله مالک دی، خالق دی، رازق دی، پیدا کوونکی دی ټولو کائناتو، او د هغه په کارونو کې هغې سره څوک شریک نشته دی. په دې به د مسلمان عقیده او یقین. الله فرمایي قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي ومن یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. الله سبحانه وتعالی رازق ذات دی. دا اسمانونه، دا ځمکې، دا څومره کائنات چې دا چا پیدا کړي؟ دا الله سبحانه وتعالی. نو دا دویم جز دی چې ستا به ایمانی په دې باندې. دریم، د الله سبحانه وتعالی په الوهیت باندې به ستا ایمان وي چې الله حق ذات دی او د سره بل شریک نشته دی. چې الله سبحانه وتعالی کله ته ایمان په دې راوړو چې الله سبحانه وتعالی دا ټول کائنات پیدا کړي دي، ځمکې، اسمانونه تی پیدا کړی، زی پیدا کړی،
عبادت به چا کیږي دغه رب ذات کیږي. لا اله الا الله معنا دا ده لا معبود بحق الا الله، معبود بر حق څوک دی؟ الله. عبادت به چا کېدلی شي؟ صرف د یو الله. والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. اله ستاسو اله یو دی، لا اله نشته دی بل سوا د الله نه بل اله مگر دغه الله دی چې رحمان دی رحیم دی. نو د مؤمن به عقیده په توحید الوهیت باندې د الله سبحانه وتعالى الوهیت باندې به ایمان او عقیده وي. څلورم د الله سبحانه وتعالى په اسماء او صفات باندې هغه اسماء او صفات کوم چې الله سبحانه وتعالى د ځان لپاره قرآن کریم کې ثابت کړي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لره په صحیح احادیثو کې ثابت کړي بغیر د تأویل تعطیل او د تحریف او د تکییف او تمثیل نه. د الله سبحانه وتعالى خیسته نومونه دي، خیسته صفتونه دي، د کمال صفتونه دي الله سبحانه وتعالى لره، ټول صفتونه د کمال دي. نو مؤمن به دا عقیده او دا یقین وي په دې باندې او په دغه اسماء او دغه صفتونو کې به هغې سره څوک شریکوي نه. نو دغه څلور شیانو باندې چې کله مؤمن عقیده او ایمان راوړي نو دا کامل مؤمن او په حق سره مؤمن چې دی جوړېدلی شي.